طالبانو د خوشحال سادات د راتللو په هکله تازه او مهم اقدام وکړ. طالبانو څه اقدام کړی دی جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د خوشحال سادات له نوم سره به بلد یاستئ. دی په تیرې واکمنۍ کې هغه وخت شهرت ته ورسید چې یو ځل یې د سرخي پله په سیمه کې د ولسي جرګې د استازو موټر ودرول او بیا یې د وږي 18مه چې د احمد شاه مسعود د مړینې ورځ ده او په پلازمینې کابل کې د مسعود ویرکوونکي په دې ورځ بشپړ بغاوت خپلسري او زورواکي کوله د په ښه ډول کابو او دوی یا قانون یې پرې پلی کړ. د طالبانو مشرتابه بیا هم وایي چې ټولیزه بخښنې کړي او د تیرې واکمنۍ هغه کسان چې پاک او سپېڅلي دي د خپلې واکمنۍ برخه به یې کړي. که چیرې د طالبانو دغه وړاندیزونه په پام کې ونیول شي نو د جنرال خوشحال سادات غوندې شیرو ته به اړتیا وي چې افغان خاوره کې پاتې شي او دې خاورې ته چوپړ او خدمت وکړي. څه وخت وړاندې د ځینو طالب چارواکو هغه خبرې هم رسنیزې شوې وي چې د خوشحال سادات د بیرته راتګ یې ویلي وو او په ټولنیزو رسنیو هم هرکلی شوی وو. طالبانو د هیواد جوړونې ستر پلانونه او هیلې لري. دوی تیرو 20 کلونو کې چې څه تیر شوي دومره مهم نه نیسي څومره چې ورته د افغانستان راتلونکي مهم ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.